ښځې په کورونو کې موبایل، ماشومانو سره موبایل، مولایانو صاحبانو سره موبایل، صوفیانو سره موبایل، هر څه زموږ نه موبایل برباد کړل، تباه کړل. او نن سبا پورې طبعي دا خفه کېږئ ما دې کشر کله مه ورکوئ موبایل. ټول وخت پې فلمونه ګوري، سندرې پې اوري، بربنډې جینکۍ پې ګوري، او ډېر د حیا کورونه نن د موبایل د لاسه تباه او برباد شو، غرق شو د موبایل د لاسه. د حیا کور پخوا هغه پوټینې موبایل او بشیر جان سره په جیب کې هغه جوړ څلور دی او که درې پراته درې دي ورسره. هلکه نن سړی غوسه دی، ګورې خیال به کوې هر څوک چې په څوک وواو. زه خو به دې ډډې ته ځم، خو تاسو کې چې پر چا ور ټوپ کړی د ده به هلکه پوره خیال ساتئ. ګورې ښه بشیر جان چې راشي که نه اوري به نعت ورکوي، او که لږ هم ورسره خوا دې خوا کړل د ده سوک ګورې بیا د ملک الموت سوک دی په هر طرف چې ورسو. زه خو دې زر دې خوا راوتښتېدم، ما ته پته وه چې نن سړی غوسه دی او یې د ړندو غرګې دی. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې پخوا هغه پوټینې مونږ ته به خلک وکړو ټېلیفون، مولوي صاحب څنګه یې ښې یم، نور ښې او نور هم ښې یم، ښه نو بیا څنګه یې، بیا هم ښې، ښه نو طبیعت ښه دی او طبیعت ښه دی، ښه نو خیریت دی او ښه نو بیا څنګه، خدای پاکه نو بس یې که کرنه. بیا پکې لا دا به یې وایي طالبان څنګه دي، مې راشه خپله دې تپوس وکړه دې ته څه خبره یم، 1200 طالبان دي کوم بس مې ښه دي، یو پکې راته وایي مه بندوه ما پکې پیکج اچولی دی. اوس څه دي، اوس غټ موبایل. ما ته یو زنانه ټېلیفون وکړ، خفه کېږي وزه اصلاح خبرې، ما ته مولوي صاحب یو دې په راته وښایه لور مې که د کور او چا بوتلې چا تختولې ده. ما چې ته ماشومه به یې، ما ورته ولې ماشومه وله چا نه نه پېغله ښځه ده خو چا دوکه کړې ده بوت وایي چا دوکه کړې ده پېغله ښځه ده څوک دوکه کولی شي. ما ورته وی ولې بس پته یې نه لګي څومره دې شو څه وظیفه او ډېره نیکه وه مونځ او دس او کوټه کې به یې ځان پسې ور بند که کونډه به یې ولګولو په جانماز به ناست او جړل او مخ سر به یې پټ کړي او په جانماز به ناست او مې هسې خورې ورته پوښتنه کوم مې دا غټ موبایل ورسره وکړو وی پلار دې خدای ته باقي دی اوله راوړی وکړه ګوره وایرس تا ته معلوم دی خو غږ نه کې وایرس تا ته معلوم دی خو غږ نه کې مې تا څه خیال و چې دا مې ټول غم دی غټ موبایل جوړ کړی تاسې په مصلی ناست سره ذکر یې کو الله یې یادو لا اله الا الله وی مې دی یار یادو زما په خبره مې مه خفه کېږه زه له اوس علاج کو مې دی یار یادو تاسو وی کونډې ولبولو په مصلی ناست سره دا خدای سره مراقبه ده دا یار سره مراقبه وه تا وی دا جالي دا خدای ته نه جالي دی هغه اشنا پسې جالی چا پسې چې لاړه غټ موبایل دی ولا ورکه نن خو په کوټه کې چې تا ځان لکړه او غټ موبایل و دا برې ته اخېستې بیا په مصلی ناسته کوله نو خو په هغې لګیا وه که نه د خپل هغه اشنا یار سره چې چا سره لاړه هغې سره یې ویډیو خبرې کولې که وی خدای دې پلار تباه کړي مې پلار ته خیرې مه کوه پلار نه دی خبر کور کې دننه د لور نه پلار نه خبرېږي څوک ته خبرېږي وایه مور خبر تا به پلار ته ویلي و که نه چې دا په مصله د خدای په مصله ناسته ده او دا بل چا سره خبرې کوي ته پې نه پوهېدې تا ته پته نه لګېده د دې موبایل له لاسه قسم په خدای د حیا کورنۍ لاړې تباه شوه نو غلطي زمونږ هم ده مونږ یې په ښځو ورچوو خو غلطي زمونږ هم ده دا مینه په لومه بلکل مه کوئ دا که زه اوس تللی یم جاپان ته چین ته په خدای که هلته ډرایور سوال نه پیدا کېږي چې موبایل استعمال دومره سخته سزا ورکوي چې د حد نه وتې ته خو به ځان مړ کړې خو بل به مړ کړې ته موبایل ولې استعمالوې تا یو که چا سره ډغره ووهله 105 به نور مړه کړې د اختیار چا درکړی نه پرې دلته خو وروره که په خر شریف سور دی په خر شریف نو موبایل ورسره او که د خرې په ریړه مبارکه کې ناست دی نو موبایل ورسره دې له به یو پوټی لږ وار ورکوی په خدای قسم که دا دې په کار شي دا دې نقصان دی په کاري کې به د خدای قرآن نو ما سره به وعده کوې ټول که خیر یې نن نه بس به د قرآن شریف تلاوت کوې انشاءالله ووایې توره اخلاص وایې 3 ځله چې دی وی الله به د قرآن شریف د ختم ثواب درکوي او بل دا قاري صاحب درته ګوره دلته مدرسه جوړه کړې ده یو بچی راولې او په دې مدرسه کې داخل کې چې د خدای قرآن دی ته قبر کې پروت ثواب به در روان او بلکې یو بچی علم ته وباسئ یو بچی عالمان کې د علماو سره قاریانو حافظانو سره مینه کوئ ضرور قرآن شریف د الله پاک کلام دی او د خدای کتاب
او با برکته کتاب دی چې کلام د الله نو برکت په پکې ولینی الله قرآن شریف کې په خپل د دې صفت کوي مصدق ورته وای مهیمن ورته وای امین ورته وای مجید ورته وای کتاب مجید او دلته الله پاک وته مبارک وای مبارک څه ته وای رو دا طالبان په پویږي برکت دیتا وای د به حاصل دته ویم د طالبانو په جبانه چې یو شی لګوي مختصر وي او فایده پکې ډېره دیتا مبارک وای د یو شی حجم کمی خلق وی لکه د ډوډۍ خو ډېر برکت وکړه څه مطلب مون خو دوه درې کسبیلا په دې ماړه شي په دې خو پنځه شپږ کسان ماړه شي یا د چا وادي او هغه د هغې دپاره انتظام وکړي هغه مثلا د 200 انتظام کړي او غونډ په یو 400-500 راشي ویې خوري او ډوډۍ بیا هم پاتې شي خلک څه وایي هلکه دې ډوډۍ خو ډېر برکت وکړه چې لږ فایده پکې ډېره شوه دقه رنګینونو قرآن شریف هم دی څومره چې د قرآن شریف دا حجم دی او د قرآن شریف پاڼې دی او د قرآن شریف حروف او الفاظ دی قسم دی خیر او فایده پکې را دی نه ډېره دومره با برکت کتاب دی قرآن شریف چې که ته د قرآن شریف راوالی او دا ښکل کې نو په دې خدای ثواب ده که ته د قرآن شریف راوالی او دې سینې پورې د جوختو نیوه په دې الله اجر درکوي که ته دې قرآن شریف ته د مینې محبت په نظر وګورې په دې خدای پاک اجر درکوي که ته دې قرآن شریف له رومال جوړ کې رحیل ولا جوړ کې قسم دې په دې کې هم ثواب دی الله پاک په خپل قرآن شریف کې فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د دې آیت مقصد دا چې قرآن شریف د الله پاک د دین د نښو نه لویه نښه ده او د آیت مقصد دا چې د الله د دین د نښو عزت پکې دا د الله د دې آیات نه مقصد دی والله په دې کې دا مونږ ته اشاره راکوي چې دا زما د دین لویه نښه ده او د دین د نښو به عزت کوي ګوره قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون چې کوم سړی بېودسه دی نو قرآن شریف له لاس نشي وړی او چې کوم انسان په لویه بېودسۍ کې په غټه بېودسۍ کې مبتلا دی هغه د قرآن شریف تلاوت هم په هغه بند دی د قرآن شریف تلاوت به نه کوي دی بلا هم وي نو د هغې نه پس به د قرآن شریف تلاوت کوي د دې نه ته خپل اندازه ولګوه چې قرآن شریف د الله پاک څومره د عزت او د برکت کتاب تلاوت کې ثواب ډېر خلک د حضور پاک په زمانه کې د قرآن شریف په تلاوت او په لوستو خدای مسلمانان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د هجرت نه مخکې صحابه لیږلي مدینې شریفې ته انصار د مدینې د حج په موقع راغلي و حضور پاک له دعوت ورکړي وی ته مدینې ته راځه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعوت قبول خبرې مه کوئ وړو شور به نه کوي نو کسان یې ولیږل انصارو له یو څو کسان یې ولیږل حضور پاک نو هلته یو صحابي په مدینه شریفه کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه حزب النبیت وتوی د مدینې نه بار علاقه ده حره د بنو بیازه وتوی هلته کې دا صحابه ډېره شي لیکن کم صحابي چې د دوی مشر استاد و تاسو ورته شیخ القرآن وایئ یا زمون خلق ورته شیخ الحدیث وایي یا شیخ التفسیر ورته وایي هغه په سترګو د القاب اوس راوتي دي هغه زمانه کې نو هغه په دواړو سترګو نابینه ولوندو عبدالله ابن ام مکتوب لیکن د قرآن شریف نعمت د هغه په سینه کې پروت د پیغمبر علیه السلام د احادیثو رڼا د هغه په سینه کې پرته وه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه کور کې ډېره په مدینه شریفه کې یو لویه غوغا جوړه شوه چې لکه څه خلک راغلي د مکې نه او نوي دین خوری او وایي چې ستاسو د پلار نیکه دین باطل دین دی او خراب دین دی او تاسو به ټول دوزخ ته دی نو یو میټینګ یې راوغوښت یو لوی اجتماع وکړه خپل د مدینې کې څومره خلک و مشران دا ټول یې راجمع کړل د دې اسعد ابن زراره په خلاف باندې چې د بهر نه خلک د مکې نه ریستی دی
او هغه دلته دیره کړي دي یو پاسې تقریر کو بل پاسې د ټولو مقصد دا چې ورزو او چې دا کم خلق راغلي د مکې نه چې دو شو او چې دا چا راوستي د سره به پوهېږو چې تا د بار نه ولې خلک راوستی واقعي چې اوس څوک راشي خدای مکه او ستاسو په دې پلوسی کې یو ځای کې دیره شي او وایي چې ستاسو را دین خراب دین دی او نوی دین خورئ خدای شته که تاسو یې پرېږدئ مولیان به دنه مخکې یو تاسو به ورپسې چې ښه ستا داسې کړي ته راځې او زموږ د دین خلاف خبره کوي اوس به څوک لاړ شي او په یهودیانو کې به د هغې د دین خلاف ووایي چرېب نه شي یا په امریکا کې او برطانیه کې د عیسایانو خلاف به ته ووایې نه شوی دقسې به یو خپل میټینګ وکړو په دې کې یو هلک و سید ابن حوزه هغه ویل لکه داسې کار دی ناول خو د خبرې معلومات پکار داسې خو په سنایي خبرو ادبار نه پکار ورزو معلومات یې کو او دا چا کې دا خلق راوستی دی چې مسلمانان ځان ته وایي دا زما دوست اسعد ابن زراره زه ورځم ځای په یو چې دا خلق لرکه او که دا دې پوه نه شو نو به بیا به پې ورځو هغې وی ډېره ښه اسید ابن حضیر ورغې دروازې ورته ووانه اسعد ابن زراره وله راووت په خیر اخلی په خیر وشو څنګه چل دی ملګري رورې تاله راغلې او تاسو خلق راوستی دی د مکې نه او سب غلطې خبرې کوي او زمون پلار نیکه او موږ ته کافران وایي چې تاسو به دوزخ ته ځئ او نوی دین خورئ او ستاسو او ستاسو د پلار چې کوم دین وا خراب دی ګوره ستا خلاف ټول د مدینې خلک بلوني او پلانکي ځای کې میټینګ دی خو زه درله رالم او زه د پویم د قوم مقابله نه کېږي او نه د کلي د خلکو مقابله کېږي مهرباني وکړه دا سړي وشړه ګنې خلک درپسې راځي او په دې کور د حمله کوي ګوره هر څه دله بربادوي او زما دوست دی خو زه هم د سره نشم ودرېدی زه به قوم سره ودرېږم اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وی ملګري وی ته راځه تا درنه کوم د دې خلکو خبرې واوره نو که خراب خلک یو خبرې غلطې کوي نو ته د ما دوست دی دا ستا کور دی د مټې ونیسه او ته وشړه او که خبرې سمې نو ولې زما په میلمنو پسې خلک شوي ولې زما میلمانه بې عزته کوی زما بې عزتي ولې کوی هغه وی یاره دا خو هوښیاره خبره ځان سره کور ته دننه هغه صحابي کې په دواړو سترګو نابینا و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ته وی د سره یو څو خبرې وکړه نو خبرې څه وې د قرآن شریف تلاوه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع رونو تلاوت د چاو د حضور پاک د شاګرد او کم صحابیو یو ځل په مکه کې د حضور پاک سره د مکې د مشرکانو میټینګ رسول الله مبارک هغې له دعوت ورکاو چې ته مسلمان شه تاسو مسلمانان شه دا کټ چې د کم د مکې سردارانو د مذاکرات شروع دي ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی دا خلک ناست دي هغې رسول الله مبارک ته داسې یو قدم یې ښوده مقصد یې دا و چې نبي اسلام ناکام وي داسې دا تا سره چې کوم مسلمانان دا ټول غریبانان او دا ټوله لکان دي ناپوهې دي دا ځان نه لرې که دوی سره مونږ یو ځای نشو اسلام راوړی نو مونږ به ستا دا قرآن واورو نو کوم خوښ شو نو مونږ به دې قبول کو رسول الله مبارک لم خدای ډېره پویه ورکړې هغه پوه شو چې دا خو اوس په ما دا خپل لرې کوي او دوی به یا اسلام راوړي یا نوې نه داسې نشم دا ولې ځان نه خفه تاسو به یا مسلمانېږي او یا نه او دا ولې خفه کوه وی ښه یو چل وکړه دوی له یو ورځ ورکوه مونږ له بله ورځ دا خو ټول زموږ غلامانو پرونو بلال دی او صهیب دی سلمان دی دي ته به په سپک نظر کتل دا خو پرون زموږ غلامانو زموږ دوی سره په یو پوړ او په یو ټاټ او په یو ځای نشو کېناست دوی له جدا روسکه او مونږ له جدا روسکه مونږ به ستا دا خبرې دا قرآن واورو کم خوښ شو نو مونږ به د سره ملګري شو دا خبرې کېدی چې دا نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی بس هغې ته خوله جوړه شوه وی مونږ درته دا یاده وګوره که نه د مجلس په آدابو نه دي خبر زموږ ستا اهم میټینګ شروع دی او دوی پکې په میاس کې راغی غریب خو په سترګو نابینا و نظر یې نه لګېد او هغه راتلو سره څه وایي د الله رسول علي مما علمک الله تا ته چې الله څه ښودي دی نو ما ته وښایه
نو حضور پاک دا تندی مبارک لږ دروند شو، لږ خفه شو چې د خدای بنده دا وخت ستا د راتلو بل وخت به راغلی وي، زما د دې کافرو سره مذاکرات دي او زه کوشش کوم چې خدای دا مسلمانان کی. نو هغې هم دې باندې باسو چې دا مسلمانان دا کمزوري دا ځان نه لر که زه نه لر کوم، خروز هغوی له جدا که مونږ له جدا که. نو داسې وخت کې راغی لږ تندی یې دروند شو، فورا قرآن نازل شو، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. رسول پاک ته لږه یو پوټې زورنه الله ورکړه، د پیغمبر تندی تریو کړه، تندی یې راچون کړه. ولې هغه ړوند راغی، ولې اصل راغلی دی، خو دې له راغی چې ستا نصیحت قبول کړي او ستا نه زده کړه وکړي. دا بلا ورپسې ورکوه، دوی به یې ایمان راوړي یا به نه راوړي. همدا غریبانان او دا ړانده به ځان ته رانږدې کوې او دا به ځان ته رخوا کې کښېنی. بس بیا چې به کله د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا راغی، یقینو کې حضور پاک به د مټه ونیوه او په خپل څادر به یې کښېنو، وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. هغه انسان ته په خیرالی دی، هغه انسان ته مرحبا ده چې د چا په حق کې زه خپل رب ملامته کړی. هغه سحر قسم په خدای قرآن کې د چا سینې له الله دی د وي په سترګو ړوند که نه، دی د خدای په نزد د ډېر وي عزت خاوند چې قرآن سره یې دشمني ده او قرآن دې د سینې نه لرې دی. که د کلي غټ نوابه مې، که د کلي غټ خانه مې، او که د ملک نه د وطن بادشاه مې، په خدای د الله په نزد د ګونګټ نام زیات بتر. اصل سیز د خدای قرآن. د مکې د مشرکانو کې د حضور پاک سره دشمني و په څه وه؟ په قرآن باندې. پیغمبر علیه السلام ته خو به صادق وي، رښتونی امین به ورته وي. په خدای قسم د قرآن د نازلېدو نه مخکې چې د دوی په زړه کې د حضور پاک کم قدر و دا د بل چا رښتونی امانتګر. او چې قرآن نازلم شو نو ذاتن پیغمبر بس پکاوی نه کو د قرآن د مخه زه نه ویم. الله فرمایي انهم لا یکذبونک، ستا ذاتي تکذیب نه کوي، ستا د ذات دشمنان نه دي، ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون. روانه د قرآن سره څوله روانه د ابو جهل د قرآن سره. دا د خدای کلام نه، دا ستا خپل کلام، دا د خدای خبرې نه دي، دا ستا خپلې خبرې. نه منو دا قرآن، تا منو خو دا قرآن دی نه منو. او رسول الله مبارک چې قرآن نه منې نو د پیغمبر منل څه معنا لري؟ ټوله جګړه په قرآن وه. خدای پاک هغه څومره ذلیله کړل ابو جهل چې د بدر په جنگ کې کله ولګېده او په ځمکه پرېوته او کافران وتښتېدل، نو رسول الله مبارک ته معاذ او معوذ دوه هلکانو نوجوانان رالل. یو یې الله رسوله ما وهلی دی، بل وی ما وهلی دی. کله جنگ ختم شو رسول الله مبارک وفرمایل وی څوک به لاړ شي چې ابو جهل وګوري. څه شو؟ د خو د مسلمانان به جمدي نیسو او ځان سره به جمدي بوزو. لږ معلومات بیخ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ورلم لاشونه مې اړول د لاش پکې راووته، یا وجود یې قد برده یخ شوی و، لاس پې نه شو رپولی، خو بهی رمقن لږه سا پکې وه. زه ورغلم ما وی ابو جهل لاشونو کې پروت و، خورې او وینې پې اورېدلې وې. وی په سینه مې وله ښه مضبوط توپ وه. وی ما ته وی کبر یې څونه درونو کبر منع کړی. په قرآن کې د ایمان راوړو قرآن د خپل که د خدای کلام دی ومنه بیا به عاجزي کې بس عزت په خدای درکړي. وی ما ته وی څوک یې؟ مې عبدالله ابن مسعود وی کنځل یې راته وکړل د پلانکې زویه دومره لوړه سینه به د چا لیدي. وی بیا ما ورته وی چې سر دنه پرې کوم. وی چې څه پې کوې؟ مې حضور پاک لیوړم دې قبر ته یې وګوره که. وی ما ته یې وی چې زما سر پرې کوې دې سینې سره جفت یې پرې که چې سټ مې وګدي چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سر ښکاري. مې دا ارمان دې پوره کوم. اوس ته نه یو تپوس کوم چې د حضور پاک متعلق د څه خیال؟ ملګري خو درنه ټولو تښتېد. نو ما ته یې قسم وخوړه په خپلو ګوتار چې زما د په لات او په عزا او په منات قسم چې کله یې د پیغمبرۍ دعوه کړې و په هغه ورځ مې څومره بدي شو، نن مې هم هغه مره بدي شي. وشوه ته ووایه
سر مې دې پرې کړ رسول الله مبارک له مې راوړ او مخې ته مې غورځاو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی او حضور پاک د الله شکریا ده اولې دا د قرآن بشمه انهم لا يكذبون کته بدی شي او تاسو سپکوي او تا ته اوس وی دروغجن دا د قرآن د مخوي ذاتي تا سره روانه نشته ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون قرآن چې چا منلی دی بلال توک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد رے وستا وزادک رسول اللہ مبارک سو فرمائے اللہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمانک سردار دے او زمانک سردار ازاد کرد بلال غن انسان تا سردار او یو کی معراج نرا دے وی بلال سامل کے کلما دخلت الجنة کلم جنت تلیما کلم یو ذل پویخو بل پا خوبونو کے سمیتو خشخشتا کا امامی دخپل ځان نمخ کے مستاد پیزار کشار اوریدل گرزی دل تو کشاغل تری دا چا برکت شو دا قرآن شریف برکت عبداللہ ابن ام مکتوم پستر گنا بینالی لکه قرآن پروت دی او د پیغمبر حدیث پراته دي نو چې معمولی غوندې حضور پاک ته خفه شو نو الله رسول الله مبارک له زوره نه ونه کوي دی نه مه خفه اسید ابن حضیر وایي چې وردن نه شومه اسعد ابن زراره هغه ته وایي ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع تلاوت چې واورېد اسید ابن حضیر فورا وی دا څه شی دی دا مې څه واورېدل موږ هم دقه خبرې کوي اذا تاسو وای چې ګډې وړې وای تغه شی دا دې څه شی دا زمونږ د الله پاک کلام او خبرې دا بخکل پیغمبر محمد مصطفی ټول وای صلی الله علیه وسلم نازل زمونږ د هدایت لپاره وستاسو د دین نوم سره اسلام وی پدې کې بس وکسینګ داخليږي په دغه دوه ټکي به وې کلمې شاده اسید ابن حضیر د قرآن په اورېدو وی داسې کلام مې چتر نه دی اورېدلی دی خو زما پړه کې لارې جوړې کړې خدای پاک مسلمان لال قوم لو قوم په تمه دی چې دی بس پیغام راوړي وی قوم ما خو دغې خلکو خبرې واورېدې خو خراب خلک نه دی ډېر ښه خلک دی د شړلو خلک نه دی هغوی چې کوم پیغمبر یادوي د هغه دی چې د آخر زمانې پیغمبر د یهودیان ممتوي د همغه دی او د هغه خو ډېرې ښکلې خبرې او زه خو یې ملګری شو مونږ لېږلې سلوي او د پلسو هلک وی پوه نه شوې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مشر و پټولو کې دا اوس قبیلې سردارو هغه وی ما پرېږدی زه ورځم دا سړی زما رشته دار دی سعد ابن زرانه او زه یې پویم که پوه شو ښه پخه او که پوه نه شو نو زما رشته داري نه ده پکار تاسو سره به ولاړ وی ښه چې ورغی سعد ابن زراره ته یې دروازه ووهل اوله راووته ورته یې ویې ترور زویه قوم ستا خلاف بلوه دی څه چل مې کړی دی وایي تا د مکې نه خلک رستی دی او څه نوي دین خورئ او اسلام ورته وایي او موږ ته او زموږ پلارانو ته دوزخیان او کافران ټول قوم ستا خلاف راوته زه رالم زما رشته دار یې لرې پویم دا خلک وشړه او که دې ونه شړل قوم در باندې راځي بلوه کوي او در باندې حمله کوي پرېږدي دې نه ګورې زه د سره نه شم ودرېدې قوم سره ودرېږي خو زما رشته دار یې نو ما تا دې لرالم کې دې پوهې هغه ورته همقه ووې ورته ویې داسې وکړه د خلکو په خبرو پسې مه ځه راځه هغوی سره په خپله خبرې وکړه که خراب خلک یو خبرې غلطي نو دا ستا خپل کور دی ته وشړ هغه مې دا خوښیاره خبره وردن نه شو او اقا عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي یو څو خبرې ورسره وکړه هغه څه خبرې د قرآن شریف تلاوت یې ورته آی های چې ویې که تلاوت نو سعد ابن معاذ وی تاسو شي دا خو ما په لومړي ځل واورېد د دې نه خو د رښتیا او د حقانیت خوشبو راځي دې خو د مالکې لارې جوړې کړې ته څه شی دی وی دا زموږ د الله تعالی ستاسو د دین نوم سره اسلام وی ښه اسلام پیغمبر فلار کې وی موږ د یهودیان وی که نه د آخر زمانې پیغمبر به راځي بس دا همغه دی په څه طریقه به دې کې سړی داخلي کلمه شهادت یې ورته و هم خدای مسلمان د قرآن په اورېدو چې راغې قوم ته اوس قوم ټول په تمه دی وی لکه قومه زه څنګه یم وی ته خو سم سړی دی نه څه حیثیت مې دی وی ته زمونږ مشر نو که زه یو فیصله وکړم وبه منې قوم خو دا مطلب و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو
وی بالکل صاحب ته مخکې کېږه موږ درپسې یو وی داسې کار دی چې ما د خلکو خبرې واورې قسم دې ډېرې ښکلې خبرې دی ډېر ښایسته کتاب وایي او دا هغه رښتونی کتاب دی چې موږ ته یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي نو مغه دی او زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته هم وایم چې ټول راځئ چې ملګري شو هغه میټینګ کې چې څومره په زرګونو خلک ناست و په یو ژبه خدای پاک ټول مسلمانان کړ حضور پاک چې مدینې منورې ته راغی نو د مدینې فضا واره خلک اکثریت مسلمانان یو څو منافقین پکې پاتې وو باقي اکثریت مسلمانان بنیاد د خدای قرآن اوس رون دا قرآن خدای پاک موږ تاسو دپاره نازل کړ او زمونږ د ایمان چې دی د دې دوه نعمتو د برکت نه دی یو نعمت د قرآن شریف په شکل کې او بل نعمت د محمد مصطفی ټولو صلی الله علیه وسلم په شکل د دې دواړو نعمتونو په برکت موږ د خدای ایمان را نصیب کړی او انشاءالله د خدای نه امید لرو چې زمونږ بچي زمونږ نسي تر قیامته پورې زمونږ نسل ته به خدای پاک همدقسې د ایمان ور نصیب کوي که خیر انشاءالله اوس بس مونږ تاسو څه کوو اوس به یو کار کوئ که خیر یو به تاسو ټول د قرآن شریف تلاوت کوئ انشاءالله ووایئ شوق سره ووایئ لاس اوچت کوئ نور شوق سره ووایئ تلاوت وکړئ پرېږدی به نه قرآن شریف پخوا به خلکو خو یو کار دی مونږ نن دې غټ موبایل پخوا به خلکو د قرآن شریف تلاوت کوو چې مونږ به سهار وشو به دې جومات کې به دې غاړو ته را بوډاګان کېناستل چاله به ناظره نه ورته تسبیح بیاړو او که چاله به په ناظره قرآن ورته نو هر چا به ځان له خپل قرآن شریف په تاخ کې ښودی او د هغې تلاوت پرې کو د هر چا به پکې خپله نښه وه اکثر به په دې جګړه وه زما نښه دې غلطه کړې زما قرآن څه شو ورچه دا نه دی بلکې زما نښه ده یو شان به د قرآن تلاوت اشراق مونږ به وشو خلک به کور ته تلل مازدیګر به خلکو د قرآن راواغی ماسپښین دغه نور ته به ناست و تلاوت به یې کو ماسخوتن به تلاوت کو اوس صرف چې په کمه مدر جومات کې د ماشومانو درسي نو بس هغې کې تلاوتي باقي نشته جیب ته به یې لاس دننه که په تسبو به یې ګوتې وجنګېدې زر به یې تسبیح راویستی او د خدای ذکر به یې شروع کړه چا به درود شریف وی اوس چې سلام سینګ وګرځئ دا مردار راوباسي او لا د جومات نه نیوتې دې تنبې سره د دروازې سره راوباسي او په موبایل لګي ټوله دنیا په دې غم اخته ډرایورانو سره ته په لاره کېدو مونږ په څه لیټ شو اکثر پروګرام کې لیټ شو په څه وجه هلته موټر سایکل والا موبایل لیستی نو په خپل موبایل کې لګیا دی رو دي په یو لاسې هینډل نیولي په بل کې موبایل نه یو خوا کېږي نه بل خوا واو پسې هیرن یې کړ او چې هیرن دی ورپسې و داسې ورته برن شو چې ما پسې هیرن ولې ښه موټر والا اوس هم دقه دی په لاره راتلو موټر والا رو روان دی دنیا ورپسې د پروا یې نشته هرن ورپسې وا که نه څه پې چې ترې رامخکې شوم کتل لګیو په موبایل